السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله کومر ګرو پنن ویډیو کې به تاسو سره کینماستر په ذریعہ باندې هغه طریقه هایم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په یو ویډیو کې خپل आवाज بدل کړئ. یعنی تاسو هر قسم ویډیو جوړوي، مطلب تاسو یو روسټینګ ویډیو جوړوي یا هڅه تاسو غواړئ چې مطلب په ویډیو کې خپل आवाज چاته شو نه کوي، نو تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې په یو ویډیو کې خپل आवाज بدل کړئ. بیا به بالکل چاته پته نه لګي چې دا आवाज د چا دی. نو دا आवाज به موږ څنګه بدلو، دا په کومه طریقه باندې بدلیږي، دا ټول سیستم تاسو ته ښایم. خو د دې نه مخکې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج پښتو ټک ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې لپاره به تاسو وکړئ سمبل، تاسو به کینماستر اپلیکیشن اوپن کړئ. تاسو ته ښکاري فرست اف آل تاسو له پریزه کې یو پلس نشان راشي، نو په دې پلس نشان باندې براسي کلیک واخلئ. دلته مختلف سایزونه تاسو شی ورکولای، که تاسو هر یو سایز غواړئ باغې باندې بدل کلیک واخلئ. کله چې تاسو باغې باندې کلیک کړئ نو دا اپلیکیشن به تاسو سره دنه اوپن شي، دا به تاسو سره ورکینګ سٹارټ کړي. کله چې تاسو سره کار شروع کړئ نو فرست اف آل به تاسو څه وکړئ، په میډیا اپشن باندې به کلیک واخلئ. زه تاسو ته ښایم په دغه میډیا اپشن باندې به تاسو سمپل بیا کلیک واخلئ. تاسو ته ښکاري میډیا، په میډیا اپشن باندې چې کله تاسو کلیک واخیسته نو بیا به تاسو وکړئ لږ غونډه کې لاندې بدل تراشي په کوم ځای کې چې تاسو ویډیوز دي، نو سمپل تاسو به دې ځای نه خپل یو ویډیو چې کوم دی هغه به تاسو راواخلئ. تاسو ته ښکاري مطلب زه به دلته هم خپل یو ویډیو راواخلم. ښه، تاسو ته ښکاري ما خپل یو ویډیو چې کوم دی نو هغه دلته راواخیستله. اوس زه تاسو ته پلی کوم، تاسو به دې کې आवाज واورئ چې په دې کې زما څنګه आवाज دی. इस 2 दिन की जिंदगी में ना हर किसी को इज्जत दो. تاسو ته ښکاري په دې کې چې ما څنګه ویل چې مطلب اس 2 दिन की जिंदगी में हर किसी को इज्जत दो، مطلب نو لاندې په خپل ویډیو باندې دلته بیا کلیک واخلئ. تاسو ته ښکاري لاندې چې کوم تاسو ویډیو ته تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ. ورسره سایډ ته په دې ځای کې تاسو له یو لوډ سپیکر آپشن چې کوم دی درکړی، تاسو ته ښکاري لوډ سپیکر آپشن، نو سمپل په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک واخیستو نو په دې کې سایډ ته تاسو له یو آپشن درکړی چې ورته لیکلی پیچ، تاسو ته ښکاري همدې آپشن چې کوم دی تاسو بیا څه وکړئ، سمپل به په دې باندې کلیک واخلئ. تاسو ته ښکاري زه تاسو ته ښایم. تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک واخلئ. ورسره د دباو کلیک ونیسئ او دا چې تاسو دې سایډ ته راوړئ، یعنی تاسو دې لیفټ سایډ ته راوړئ، نو د دې سره आवाज چې کوم دی ډبل کیږي. تاسو ته ښکاري زه به دلته راوړم، بیا زه تاسو ته ویډیو پلی کړم نو بیا به تاسو واورئ. इस 2 दिन की जिंदगी में ना हर किसी को इज्जत दो. تاسو ته ښکاري چې आवाज کې څومره زیات چینجز رال. اوس که تاسو غواړئ چې زه خپل आवाज داسې نری غوندې جوړ کړم نو تاسو به څه وکړئ، په خپل ویډیو باندې به کلیک واخلئ، واپس به دغه لوډ سپیکر آپشن باندې کلیک کړئ، ورسره کم پیچ آپشن چې تاسو له په دې ځای کې درکړی تاسو ته ښکاري، نو دا به رایټ سایډ ته داسې یوسئ. تاسو ته ښکاري مطلب دا ما دې سایډ ته داسې راوړو. ښه، نو زه اوس ویډیو پلی کوم. اوس په आवाज زما بالکل ډېر زیات د ماشومانو داسې نری وي. इस 2 दिन की जिंदगी में ना हर किसी को इज्जत दो. تاسو ته ښکاري نو په دغه طریقه باندې تاسو ډیر زیات په سمپل طریقه باندې کولی شئ چې د کینماستر په ذریعه باندې خپل आवाज ډیر زیات بدل کړئ. بیا به بالکل څوک ستاسو आवाज نه پیژني. نو که تاسو دغه شی څومره وړئ دغه دونه په आवाज کې چینجز راځي، که تاسو څومره आवाज ډبلول غواړئ یا څومره आवाज مطلب سنگل کول غواړئ، نو تاسو په دغه طریقه باندې ډیر زیات په اسان خپل ویډیو کې چې کوم د आवाज بدلولی شئ. نو حکومت ګورو دا د ویډیو کو ویډیو خو شی ویډیو لایک کړئ، چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.